احمد شبرم په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه شی چاري. ملګري ملتونه د خپلې نوې څېړنې له مخې څرګندوي چې د مې په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي دي. دا راپور نن خپور شو او د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ غبرګون ښکاره کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په فرا ولایت کې د خپلې 4 میاشتنۍ څېړنې نتیجه خپره کړه. په دې راپور کې راغلي چې د 10 وژل شوو کسانو ترڅنګ په دې برید کې 15 تنه ټپیان شوي چې تر اوسه یې د 4 حال څرګند شوی نه دی. په وژل شوو او ټپیانو کې 4 ماشومان او یوه ښځه ده. یوناما وایي چې د مې میاشتې پر 5مه د متحده ایالاتونو پوځیانو ویلي وو چې د طالبانو د مخدره موادو کارخانې په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو په خبره په همدې میاشت کې په فرا او نیمروز کې 18 عملیات ترسره شوي دي. د امریکا پوځ د دې راپور په عکس العمل کې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې امریکایي او افغان ځواکونو وروسته له کره څېړنو د مخدره موادو پر لابراتوارونو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د چین او پاکستان مشرانو د کشمیر او د دواړو هیوادو د اقتصادي اړیکو په ارتباط خبرې وکړې. د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې د چین جمهور رئیس په د اونۍ په پای کې د هند له صدراعظم نریندر مودي سره په نوي ډیلي کې خبرې وکړي. د کشمیر پر سر جنجال په پکین کې تر دې میز پورې راورسید. د دې جنجالي سیمې پر سر 2 متحدان سره ورته نظر لري. چین د پاکستان دا خبره تاییدوي چې په کشمیر کې د هند هلې ځلې د منلو نه دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان نن له شي جین پینګ سره د لیدو کتو پر مهال د کشمیر د لانجې ترڅنګ په پاکستان کې د چین د تجارتي دهلیز په پروژو خبرې وکړي. چین ته د عمران خان سفر پرون پیل سو او تمه ده چې نن ناوخته پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې رسنۍ خبر ورکوي چې د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندر مودي سره وویني. اټکل کیږي چې د کشمیر مسأله به د دې مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې وي. وروسته تر دې چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه د اگست په میاشت کې ځانګړي امتیازات وګرځول، د دې سیمې پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ یو ځل بیا اوج ته ورسید. عرب لیگ نن په یو بیان کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې د سوریې دننه پر کردانو حمله ونه کړي. خو ترکیې ځواکونه د برید لپاره چمتو شوي دي. انقره وایي چې دوی به د سوریې دننه یوه حایله سیمه جوړه کړي تر څو هلته هغه په میلیونونو سوریایان ځای پر ځای کړي چې ترکیې ته یې پناه وړي. ترکیې ځواکونه د اقچقله په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. له دې سیمې د روانې اونۍ په پیل کې امریکایي ځواکونه چې د کردانو ملاتړ یې کوه د سوریې لور ته ووتل. د ترکیې خواته بیا کردانو خیمې وهلې دي څو د احتمالي جګړې پر مهال ولسي خلک هلته پناه یوسي. خو کردانو پر خلکو غږ کړی دی چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره چمتو سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویل چې ډیر ژر به د دوی ځواکونه پر دې سرحد د سوریې لور ته ور واوړي. خو د سوریې دیموکراتیک ځواکونو چې مشري یې کردان کوي وایي ترکیې ځواکونو د دوی پر سنګرونو د سیریکاني په سیمه کې ډزې کړې دي. ترکیه دا خبره رد کړې ده او وایي چې تر اوسه یې حمله نه ده کړې. ترکیه د سوریې په شمال کې کردي وسلوالو ته د ترهګرو په سترګه ګوري ځکه چې د دوی په باور دا کسان د ترکیې دننه له کردي بیلتون غوښتونکو سره ارتباط لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له عمان سره مسابقه لري. افغان لوبغاړي چې د عمان لوبډلې ته د یوه پیاوړي ټیم په سترګه ګوري وایي د دې لوبې لپاره بشپړ چمتو شوي دي. لوبه یې اسانه نه ده، هدف هم ستر دی. د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام او په 2023 کال کې د آسیایي هیوادونو جام لوبو ته وتل. دا لوبغاړي به سبا په سیمه‌ییز وخت د مازدیګر پر 5 بجې د عمان له لوبډلې سره د سلطان قابوس په لوبغاړي کې مسابقه وکړي. بچه‌ها دو تمرین کردیم دیشب و امروز صبح که انشالله هماهنگی ما بیشتر شه و ببینیم چطور پلان ما در بازی دیده میشه. د افغانستان ملي ټیم په ای ګروپ کې له 4 نورو ټیمونو سره دی او د اوس لپاره دریم ځای لري. د دې ډلې په سر کې قطر او بیا عمان دی. افغانستان توانېدلی چې تر اوسه له هند او بنگلاديش څخه په دې ګروپ کې مخکې سي. د قهر خونې ته مو ورولو. شاید فکر وکړئ چې دا به څرنګه خونه وي. دا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې یو ځای دی چې د قهر تشولو لپاره ځانګړی شوی.
د دې ځای څښتن دا ځای په پیل کې د لوبو لپاره جوړ کړی و، خو وروسته خلکو د خپل تاو او قهر د ایستلو لپاره غوره کړ. اکثره هغه خلک دې ځای ته راځي چې په دفترونو کې پر کمپیوټر کار کوي. šajā brīdī es jūtos atvieglota. دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډیره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسې او خپل زړه تش کړې. خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو او د یوې پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیان نه کوي؟ ښه نو د لوښو دا ماتول اوس د تاو کېنولو لپاره ښه دي که بد؟ مننه چې را سره وئ. دا خبرونه د ازادي راډیو .org سربیره په فیسبوک کې در سره شریکوو. په مخه مو شه.